بسم الله الرحمن الرحیم. د لسم ټولګي هندسه لومړی فصل مزلگانی. په مستوی که n نقطه مد نظر نیست و پدیس شرط چه تعدادی تبدیلی نقطه اضافه تر وی د دغه نقاطو څخه n کرشي مد نظر نیست چې لاندینی ځانګړتیاوې ولري. اول شرط د دوه پرله پسې ټوټه باید یوازې باید یو ګډ ټکی ولري. دوهم شرط د پرله پسې ټوټه کرسو هیڅ جوړه په یو استقامت واقع نه وي. په دې دوه شرطونو په پام کې نیولو سره لاندې شکل لاسته راځي چې موږ ورته مزله وایو. هر نقطه د دغه مزله د رأس په نامه یادیږي او پر هر رأس باندې یو زاویه تشکیل کیږي چې د مزله د زاویه په نامه یادیږي او د دوه رأسونو ترمنځ یو کرښه د مزله د زل په نامه یادیږي. د مزله چاپیریال عبارت دی د طول و اضلاع د مزله د مجموعي اوږدوالی. دوه پرله پسې کرښې په دې شکل کې لیدل کېږي. یو یې پی 3 پی 4 او بل یې پی 4 پی 15. مقعر څوزلعی یا مقعر مزله عبارت د هغه مزله ده که چیرې موږ د هغه مزله دوه ټکي یو د بل سره وصل کړو یا په بل عبارت یو ځل ته امتداد ورکړو د مزله د میان څخه تیر شي او مزله په دوه برخه وشي. او که چیرې یو مزله مقعر نه وي موږ ورته محدب مزله وایو. په دې شکل کې لیدل کېږي کیڼ خوا شکل محدب او شیلاس شکل مقعر مزله ده. ورته والی یا تشابه دلته دوه مرغۍ مد نظر نیسو چې لیدل کېږي یو یې ډېر کوچنی او بل یې لوی دی مګر دواړو یو د بل سره سل په سل ورته والی لري. هر برخه موږ وایو کوچنی مرغه د لوی مرغه او لوی مرغه د کوچنی مرغه سره تشابهت لري یا ورته والی لري. د هندسي په شکلونو کې ورته والی دوه هندسي شکلونه هغه وخت ورته یا مشابه بلل کېږي چې بیا هم دوه شرط د دوی ترمنځ وي. اول د اضلاع و شمیر یې مساوي او متناسب وي دوه په دوه. دوم اړوند زاویې د یو مزله او بل مزله سره دوه په دوه مساوي یعنی یو پر بل باندې منطبق دي. د تناسب اضلاع دلته لیدل کېږي او زاویې هم لیدل کېږي چې ا زبر بی زبر سی زبر او دی زبر په دې شکلونو سره برابر وي. په لاندې شکل یو شرط صدق کوي یعنی زوایا دغه دوه مضلعات سره برابر وي دوه په دوه مګر اضلاع سره مساوي نه دي لہذا دغه دوه شکلونه یو د بل سره ورته والی نه لري. دغه دوه شکلونه برعکس اضلاع سره برابر وي مګر زوایای سره برابر نه ده لہذا دغه دوه شکلونه بیا ورته والی نه لري. قضیه د دوه مزله ورته مزله ګانو د محیط ترمنځ نسبت د اړوند اضلاع د اوږدوالو نسبت سره مساوي دي لکه چې په دې شکل کې لیدل کېږي. اضلاع سره ورته والی لري او د تناسب د خاصیت په پام کې نیولو سره موږ ټول اضلاع سره جمع کوو وینو چې محیط یې بیا د دواړو محیط یې برابر ده د عین نسبت یعنی کا. که چیرې د یو منظم څوزلعي د هغو زاویو څرنګوالي وسعت له لاندې رابطې څخه لاسته راځي یعنی تعداد د اضلاع
منفي 2 ضرب د یو سل اتیا پر تعداد د اضلاع تقسیم کیږي. د مثال په توګه که چیرې n مساوي به په اته وي، یعنی اته ضلعی مد نظر ونیسو، لحاظا اته منفي 2 ضرب د یو سل اتیا پر اته مساوي کیږي په یو سل و 15 درجه. قضیه که چیرې دو منظمې مثلثگانی مساوی شمیر ضلعی ولري، مثلثگان سره ورته وي. وسعت د یو زاویه بیا هم هغه رابطه ده چې د دغه تعداد اضلاعی مساوی وي، لحاظا وسعت د هر زاویه لاست راځي، لحاظا دغه اضافه ا مساوي ده په اضافه سره. دغه فرمولونه څخه لیدل کیږي. بل قضیه که چیرې دو منظم مثلثگان مساوی شمیر اضلاعی ولري، هغه مثلثگان سره ورته وي. گل کن